سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د نیشنل ډیموکراتیک مومنټ مشر محسن داوړ لیکلي دي: موږ په ډیره خواشینۍ سره دا اعلان کوو چې زموږ ګران ملګری او د ملي جمهوریت غورځنګ پښتونخوا صوبایي تنظیمي کمیټې غړی عمر شیراني ډیر اسماعیل خان په درازنده کې په یوه هدفي برید کې په وحشیانه توګه شهید شوی دی. عمر شیراني یو په زړه پورې سیاسي فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ لپاره ارزښتناکه شتمني وه. د عمر شیراني وحشیانه وژنه دا خبرې په روښانه یادونه ده چې زموږ سیمه د ترهګرو رحم و کرم ته ورپاتې شوې ده چې بې ګناه خلک پکې وژني. محسن داوړ د جنازې اعلان هم کړی ده چې نن په 28 اګست سهار 11 بجې به د ملي جمهوریت غورځنګ صوبایي رهنما شهید عمر شیراني جنازه د فقیر په هدیره درازنده کې کیږي. بلې خواته د پاکستان پوځ په کوټه کې د هغو 14 پوځیانو جنازه ادا کړه چې وړمه ورځ په بلوچستان کې وژل شوي وو. د وړومبۍ ورځې په پیښه کې رویټرز د پاکستان پوځ په حواله لیکلي دي ټوټل 83 کسان وژل شوي دي چې 30 پکې ملکي وګړي وو. د پاکستان پوځ همدا راز ویلي دي له وسلوالو سره په نښته کې 21 وسلوال هم وژل شوي دي. د یاد برید مسؤلیت د بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.